همت صاحب سره دی چې اوس هم دا امکان شته دی چې یو توافق وشي، حتی په ځان باندې توافق وشي د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ. لیکن کومې مرکه چې د طالبانو سره کوم خبرې تر اوسه پورې طالبانو خبرې چې بیرون راوتې دي، د دغه توافق نه طالبان ایریږي ډېر. په امریکا باندې بې اعتمادي ده. ځنې دا دلیل وایي چې که یو وارې یو قدم شاته کېښودل شو، بیا به امریکا مسلسل په هر قدم کې هم دغسې پلمه ورته پیدا کېږي او نورې غوښتنې به مطرح کوي او دغه خروج کېدای شي همدغسې نور وځنډېږي. ځنې بیا فکر کوي چې د طالبانو په خپل منځ کې یعنی د سیاسي رهبري او د جنګیالیو ترمنځ هم یو څه جنجال شته دی. دوحې تړون په مشکله په جنګیالیو باندې منل شوی دی. اوس په هغه کې بیا تغییر راوستل ولو که سیاسي ضرورت وي، یعنی د طالبانو مشکل دا دی چې په خپلو جنګیالیو څنګه ومني. څه فکر کوئ؟ کوم یو نظر زیات د طالبانو دریځ کې؟ نو اصل خو په دغو اشیاو کې هغه د اباحت هغه ځواک صاحب دا منع شي او کوم شروط وضع شوي دي په توافق شوی دی. په دو کې بازنګري هم که د دې په خاطر وي چې موږ صدسقې به څه موضوع څوک لاره کوي، لکه مخکې چې اډې په کرایه اخیستې وي ورته هغه ورکوله، بونګه ورکوله، مصارف ورکول. دا یو سوال کېدای شي ولې دا چې موږ نه وځو، شرایط داسې وي چې موږ امکان نه لري موږ وځو، یا ځینې اړخونه چې هغه خوښ نه دي په افغانستان کې جنگ متوقف شي، ځکه د هغوی وسلې خرڅېږي، ځینې کمپنۍ دي، ځینې کسانو لابیګري د دې لپاره ده چې د خلکو د وینو د هغه نه د غوښو نه حظ وړي. نو بیا خو هغه څه دي چې خبره بیرته یعنی په امریکا اعتماد نشته دی. په هغو حلقې چې دغه خبره منل کېږي چې طالبان نقص کړی دی، دا باید ثبوت ولري او مثلا علایق نه دي قطع کړي. دغه څه دي چې په دغه هغه کې اخلالیږي، دغه جریان د سولې اخلالیږي. او که خبره په دې کې وي لکه خپله چې د جو بایدن پرونی خبره هم ده او د دې نه مخکې چې قدرت راشي، په دې نظر و چې په افغانستان کې باید امریکایان جنگ ختم کن. نور په دې جنگ کې د امریکایان د پاره هم پیدا نه ده، د امریکا و ولس هم هغه غواړي. نو دلته بیا هغه حالت دی چې د طالبانو سیاسي جهات مواجه دلایل لري د یو چا دپاره چې هغه د جنگ طرفدار دي او په د دواړو تومبان التیام هم په دې راتلی شي چې دغه شرایط عملي شي، د دواړو خواوو عملي شي. اوس راغلو دې ته چې کومه خبره په پایده ده، پایده خو دا ده چې امریکا من حیث یو مسؤل دو جنگ ته خاتمه ورکړه، هغه ټکي چې په جنگ خاتمه پیدا کولی شي. امریکا من حیث د یو مسؤل د جنگ ته خاتمه ورکړي، لیکن د جنگ ته امریکا و چې زه مسؤلانه خاتمه ورکوم، په دې معنی چې زما د وتل نه وروسته افغانستان کې بیا ګډوډي را نه شي او وایي که زه د فتن وځم نو ګډوډي راځي. نو لږ وخت باید راکړي چې تر څو توافق وشي بین الافغاني او د ګډوډۍ مخه ونیول شي. د افغاني توافقاتو دغه ځنډ هم یو مشکل را پیدا کړه که نه. تقریبا 10 میاشتې د هغه وخت نه تېرې شولې یا کال نږدې پوره کېږي چې توافق هغه مذاکراتو پیشرفت ونه کړه او د مذاکراتو د پیشرفت لاملونه هم دغه و چې که چیرې په هغه ټاکلي وخت چې امریکایانو تعیین کړی دی او د خپلو قوو د وتلو دپاره او دغه مذاکرات د سولې چې د افغانانو د طالبانو ته مابین وای ټول شموله اسلامي حکومت یا ټول شموله حکومت، نوعیت د حکومت د دواړو طرفونو په موافقت رامنځته شوی وای او افغانان د افغاني دواړو لورو د دواړو لورو هم ژمنتیا ده، هم مسؤلیت یې چې افغانان په خپلو کې په هغه باندې په مذاکراتو باندې توافق وکړه. که تاسو فکر وي همیش خلیلزاد چې هغه کړې ده، مصاحبه کړې ده، اول دا خبره کړله چې موږ په دو څلورو شرایطو کې چې د مذاکراتو راتګ دا باید د افغانانو په اختیار کې وي او د افغانانو د بېاعتنایۍ نه ګوره دغه مسله اوس د افغانانو د اختیار بیا وتلې ده. دلته د همسایه ملکونو مداخله یا د شورا د منطقې د اجماع په نامه باندې یا د روس، د چین او د سوپر پاورونو په دې کې هغه تداخل او بیا د ملل متحد خوانه یا د امریکا نه د یوې طرحې
گنجایش په دې کې د خپله د افغانانو د بېاعتنایۍ نه یا د افغانانو د غفلت نه دغه مسله هغه راوستله چې د خلکو مداخله بیرونی مداخله ته زمینه مساعده شوله. اوس د دې لپاره چې د بیرونی نه موږ دغه مسله ساتلې وي او د دې جریان د سولې واک د افغانانو سره وي، که افغانان په خپل مابین کې په دې باندې توافق وکړه، د حکومت په نوعیت توافق وکړه او دا وخت غواړي دغه توافق کول په وخت کې د امریکانو دپاره نور د دې سوال هم نه پیدا کېده چې امریکا صحیح ده. دا خو وخت غواړي. امریکا وایي چې مخکې د دې توافق نه که زه وځم افغانان ځي جنګ ته، نو دونه فرصت دې ماته راکړل شو چې افغانان د خپل منځ کې توافق وکړي او بیا به زه وځم، نو لازمه نه ده دا وخت ورکړل شي. دا وخت ما درته وایي که وخت ورکول کېږي خو په مذاکراتو کې به پیشرفت نه راځي. یعنی هغه څه چې په افغانانو پورې مربوط دي، په افغانانو په حکومت باندې بحث مربوط دی که نه، افغانان باید د دواړه خواوې د بحث دپاره آمادګي ولري او موږ په صفت د افغانانو دغلته دغه خبره چې اوس افغانان څومره آمادګي لري د بحث دپاره، که بحث باندې که په هغه باندې مذاکرات شروع کېږي او بحث جریان پیدا کوي، زه فکر کوم چې طالبان په دې کې ډېر جدي داسې نه وي چې د امریکا په مقابل کې جنگ شروع کړه، ولې دغه مذاکرات به طول پیدا کوي، احمال به کې راځي او شرط به دا وي چې د امتیاز دپاره به دا خبره کا چې موږ د تور لیست ووځو او د بله خوا به داسې فکر کا چې د ځان د قدرت د اقتدار د دوام دپاره وخت هغه وکړه، وخت کوشي وکړه، وخت واخلي. دغه دواړه حالتونه د افغانانو په نفع نه دي. بهتره خبره دا ده چې افغانان د مذاکراتو په ټیم د دواړه خواو طرحې چې اوس استانبول ته دی وړي دغه طرحې وړاندې کړه د دنیاوالو. صحیح ده. هغه خو افغانان کوي، امریکایان څه وکړي؟ امریکایان او طالبان څه وکړي؟ طالبان او امریکایان څه وکړي؟ افغانان خو په خپل منځ خبره کوي. سوال نه پیدا کېږي چې بیا پاتې شي. امریکایان خو موږ مسؤلانه وځو. افغانان خپل توافقات په خپل منځ کې توافق ته ورسېږي، بیا د امریکا مسؤلیت نه پاتې کېږي. خبره هم دا ده چې امریکایان وایي چې تاسو چې توافق ته ورسېدلی زه وځم، او طالبان اوس وایي چې نه د دوحې د تړون په اساس په هر ترتیب د مای د میاشتې تر اخره پورې وځه. خبره په همدغه کې ده. جلالي صاحب، یعنی دا خبره د افغانانو ترمنځ د توافق پورې مربوطه ده، ځکه که بې د توافقه وځي، امریکا خو وایي وځم لیکن مسؤلانه وځم، او که بې د توافقه وځي خو دا خو مسؤلانه وتل نه دي. نو ستاسو په نظر دغه توافق څونه ممکن دی؟ دغه وضعیت کوم خواته روان دی؟ آیا توافق خواته موږ روان یو که نه؟ څه فکر کوئ؟ زه فکر کوم دوه افغان لوري که سیاسیون در یو باسو، په کابل کې افغان حکومت او په مقابل لوري کې طالبان، دوه متفاوت دریځونه لري د امریکا یا د ټولو بهرنیو ځواکونو د پوځي حضور او یا پوځي حضور د پای په تړاو. بایدن چې اوس د پوځي حضور خبره کوي، افغان حکومت یې ور د مخه هرکلی کوي او دوی لپاره دا یو ښه خبر دی. طالبان د دې په لټه کې دي چې په هر ډول وي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي حضور ته د پای ټکی کېښودل سي. زه فکر کوم د دوحې موافقتنامه یو ښه چوکاټ دی د دې لپاره چې هم په افغانستان کې د بهرنیانو پوځي حضور ته د پای ټکی کېږدي او په عین وخت کې دا پوځي حضور یا خروج د ځواکونو خروج یوې سیاسي پروسې سره مل وي. یعنی د افغانانو ترمنځ خبرې او توافق تر څو دا تغییر که راځي، دا یو ډول نظامی بدلون نه وي چې ټول اساسات دغه کار به څنګه کېږي؟ جلالي صاحب، جلالي سند دی چې سیاسون داسې ښکاري چې تر یو حده پورې توافق نظر لري. مثلا امریکا چې کومه طرحه وړاندې کړې ده د هغه طالبانو هم اوس پورې نه ده رد کړې. دا ښکاري چې یو څه مثبت نظر ورته لري چې نه ده رد کړې، دا سیاسون هم نه ده رد کړې. لیکن حکومت خو یو اړخ دی او مهم اړخ دی. حکومت وایي چې زه انتخابات کوم، سیاسي توافق باندې قدرت چاته نه سپارم. نو که حکومت اوس هم دا خبره کوي چې زه انتخابات کوم، سیاسي توافق باندې واک چاته نه سپارم، دغه بین الافغاني توافق به بیا نو څنګه ممکن وي؟ څنګه به راشي د دې حکومت په موجودیت کې؟ ما مخکې وویلې چې حکومت لپاره تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې بهرني ځواکونه پاتې سي. نو ځکه شاید ډېره عجله هم ونه لري چې بین الافغاني خبرې پرمختګ وکړي تر څو د بهرنیو ځواکونو خروج ته زمینه مساعده سي. برعکس هغوی شاید هڅه وکړي چې زمینه دې ته مساعده کړي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور دوامداره سي.
زه فکر کوم هغه جهاتونه چې غواړي چې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور هم پای ته ورسیږي او یو سیاسي بدلون هم راسي، زه فکر کوم اوس د بهرنیو ځواکونو د خروج لپاره تر نظامی حربې تر مقاومته زه فکر کوم سیاسي حربه ډېره مؤثره واقع کیږي او هغه په دې ډول چې سیاسي پروسه چټکه سي د افغان لوریو ترمنځ او د افغانستان د راتلونکي سیاسي نقشې د لارې یو نسخه وړاندې سي، یو طرحه وړاندې سي چې هغې کې طالبان په کابل کې سیاسي جهتونه ګڼ لوري ولا که حکومت پکې نه وي چې په یو سیاسي لارنقشې باندې اتفاق سره وسي، بیا امریکا مجبورېږي، افغان حکومت هم مجبورېږي چې هغې ته تمکین وکړي او هغه ومني. اوس متاسفانه مشکل دا ده چې اصلا د یوې حل لارې درک نه لګېږي، د یوې افغاني نسخې بحث اصلا موجود نه ده. حکومت که دا پروسه ځنډوي او طالبان غواړي دا پروسه چټکه سي، متاسفانه طالبان هم په دې تر اوسه نه دي توانېدلي چې یو داسې لارنقشه وړاندې کړي چې په هغې کې نور افغانان ځان سره راټول کړي او امریکا هم مجبوره کړي چې یو سیاسي لارنقشې باندې موږ دغه لوري سره موافق سوي یو، تاسو هم نوره بانه نه لرئ چې له مۍ میاشتې وروسته خپل پوځي حضور ته دوام ورکړئ. په دې اساس زه فکر کوم دا زمینه دې ته هم مساعدوي چې بهرنیان وځي او د هغې تر څنګ یو سیاسي حل لاره هم برابروي. د دې مقابل کې زه فکر نه کوم چې نظامی فشار دی وکولی سي چې هم د بهرنیانو خروج ته زمینه مساعده کی او هم د یو سولیز او سیاسي بدلون ته زمینه مساعده کړي. زه فکر کوم که چیرته بیا مسله د سیاسي پر ځای نظامی حل ته لاړه سي، په هغه صورت کې شاید ډېره خونړۍ هم وي، ډېر افغاني تلفات هم ولري او د ډېرو ورانیو ویجاړیو باعث هم سي. په دې اساس زه فکر کوم په دې لنډه موده کې په کار ده چې د جګړې پر ځای د ډیپلوماسۍ ماشین ډېر چټک سي. درست. دغه ترکیه کنفرانس ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیرم دفاع وزیرم ډاکټر صاحب عبدالله او یو ډېر شمېر سیاستوالو خوشبیني ښکاره کړې ده، خوشبیني ښکاره کوي چې دکې چون تصمیم نیونکي راځي او دغه کنفرانس کې غونډه کوي، نو شاید موږ یو حل ته ورسیږو او حالم یو نسخه ورته د امریکا د خوا نه ورکړل شوې ده، ټولو د طالب هم په لاس کې ده او د سیاسیونو هم په لاس کې ده. نو فکر کوو چې ترکیه کنفرانس کې به موږ یو نتیجې ته ورسیږو. د ترکیه کنفرانس پورې متحده ایالاتو ډېرې هیلې تړلې دي او ډېر تر اوسه ډېر جدي ښکاري. تازه دا اوس یو خبر همدا ده چې خلیزات د ترکیې په لور خوځېدلی او له هغې وروسته به بیا سیمې ته راځي، شاید قطر ته ولاړ سي، کابل ته راسي او مختلفو سیمه ییزو لوبغاړو سره په دې اړه جدي بحثونه ولري. دا په دې معنی ده چې د امریکایانو له لورې د ملل متحد له لورې دې کنفرانس ته جدي تیاری روان دی. زه بیا خپل اولې خبره ته راځم. دا کنفرانس په هغه صورت کې کولی سي چې یو مهم پرمختګ وګڼل سي چې دغه افغان معاصر لوري طالبان، افغان سیاسي تاثیرګذاره جهتونه دوی په یوې خاکې باندې سره سلا سي، دوی په یوه طرحه باندې سره یوه خوله سي او هلته دغه نسخه وړاندې سي. که لا هم دریځونه همداسې ویشلي او پاشلي وي نو یو نسخه خو شته که نه، مختلف جهتونه مختلفې غوښتنې لري، یو نسخه خو شته دی که نه. امریکایانو وړاندې کړې زموږ نه ده، ښه خبره نه ده چې زموږ نه ده، د امریکایانو ده، خو په هغې خو فکر کېدی شي، په هغې کې کوم نقص یې هغه خو سمېدی شي. یو نسخه خو شته چې خبرې پرې وکړي که نه. دا نسخه د دغسې یو وضعیت کې، په دغسې یو وضعیت کې چې موږ افغاني نسخې نه لرو، زه فکر کوم ډېره بده نسخه نه ده د دې لپاره چې د یو سیاسي بدلون زمینه مساعده کړي. سیاسي لورو په کابل کې هیڅ چا د دې طرحې مخالفت نه دی کړی، طالبانو هم مخالفت نه دی کړی او تازه څرګندونې چې ما اورېدلي ویلي چې تر غور لاندې ده او بحثونه پرې روان دي. نو دا یو هیله سړي ته ورکوي، یو د هیلو یو څرک کېدلی سي چې که طالبان او افغان نوري. یو نقطه ډېره مهمه ده چې دا طرحه نهایي طرحه نه ده، امریکایانو یو خاکه جوړه کړې، یو احتمالي طرحه شریکه کړې چې که په دې باندې دغه افغان جهتونه طبعا خپل غوښتنې پکې مطرح کړي، خپل تعدیلات پکې راوړي او هغه نهایي سي. تاسو که د طرحې بڼې ته وګورئ، په دې کې د نظام په بڼې باندې بحث شوی، په دې کې د فقه اسلامي شورا باندې بحث شوی، فقط عناوین غوندې دي. اوس که طالبان غواړي چې دغه فقهي شورا صلاحیتونه په څه ډول سي، میکانیزم څه ډول سي، زیات سي، کېدلی سي چې په دې بحث وسي. که په کابل کې افغان سیاسیون غواړي چې د حکومت ساختار څنګه وي، جوړښت څنګه وي، څه پکې کم سي، څه پکې زیات سي، هر څوک کولی سي چې د استانبول کنفرانس ته خپل نهایي نظریات ویسي
هلته توحید سي. که خدای وکړي چې د استانبول د کانفرانس نه هم یو توحید سوي نهایي نسخه را تولید سي، زه فکر کوم دا به هم ډېره لویه لاسته راوړنه وي. او زما باور دا ده چې دا یو مهم فرصت دی. شاید موږ ډېر فرصتونه ضایع کړي دي، شاید له وروستیو فرصتونو څخه وي چې که خدای مه کړه له دې نه ښه استفاده او پر وخت استفاده ونه سي، شاید موږ بیا لږ فرصت نور ولرو. صحیح. زه بیا هم دغه خپل سوال تکراروم چې په استانبول کنفرانس کې د دولت په استازیتوب به ډاکټر صاحب عبدالله هلته شرکت لري. همدا اوس د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني ترمنځ توپیر دی په دریځونو کې. مثلا د همدې طرحې په اړه ډاکټر صاحب عبدالله وایي چې موږ حاضر یو په دې خبرې وکړو، یعنی استعمال کړې ده تر یو حده پورې. او ډاکټر صاحب اشرف غني وایي چې بس دا یو طرحه ده، یعنی څه اهمیت نه لري او زمونږ طرحه انتخابات دي، دغه په مقابل کې طرحه وړاندې کوي. نو حکومت او هغه یو دریځ لري، لیکن د دولت په استازیتوب چې کوم هیئت دي هغه به بل دریځ لري. نو دا به یو غټ مشکل نه وي. آیا افغان حکومت به مجبور کړی شي چې احیانا که توافقات کیږي هغه دی ومني، او که ویې نه مني نو څه به کیږي دغه حکومت سره؟ تازه ډاکټر حمدالله موحب د ملي امنیت سلاکار هم ویلي دي چې دوی به استانبول ته داسې هیات لیږي چې څه ډول هیات طالبان لیږي، یعنی د هغوی په کچه هیات به لیږي په همغو صلاحیتونو. ولې په افغانستان کې د سولې د پروسې د مدیریت رهبري د ډاکټر صاحب عبدالله په غاړه ده، او د هغه دریځ لکه څنګه چې تاسو وویلې د دغې طرحې په وړاندې حد اقل منفي نه دی، او د دې ته حاضر ده چې په دې مسایلو باندې بحث وسي او مناقشه پرې وسي. نو زما باور دا دی چې د حکومت دریځ خو له پایله په ځانګړي ډول د ډاکټر اشرف غني د ارګ دریځ له پایله ډېر واضح او ښکاره دی. په دې اساس استانبول کې که ډاکټر صاحب عبدالله، نور سیاسي لوري، جمع طالبان، دوی ټول په نظریات مطرح کړي او هلته د نظریاتو د توحید لپاره کار وسي. په بن 2001 کې هم دریځونه ډېر سره لرې ول، خو د نړیوالو د منځګړیتوب او په کوم ځای کې چې د فشار اړتیا و، د فشار په وسیله بالاخره دریځونه سره نږدې سول او یو څه ترې راتولید سول. دغسې زه فکر کوم که د استانبول کانفرانس ته دغه مؤثر لوري په یو د حل په اراده لاړ سي، طالبان، ډاکټر عبدالله، کابل کې سیاسي لوري، که دغه جهتونه سره یو په یو نسخه سره سلا سي او د استانبول کانفرانس نه د یو تاریخي فرصت په توګه هغې ته وګوري او له هغې نه استفاده وکړي، زه فکر کوم په هغه صورت کې نړیواله ټولنه او جمع دغه افغان جهتونه شاید په اسانۍ وکولی سي چې دغه طرحه په ډاکټر اشرف غني او په هغو جهتونو چې دې سره مخالفت کوي په اسانۍ پرې ومني. درست. یعنی که ټول سره متفق وي بیا نو یوازې رئیس جمهور ته دا ناممکنه کېږي چې په مخالفت کې ودرېږي. او دقیقاً تاسو چې د استانبول کانفرانس ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو جدیت ګورئ، او دلته څه چې کم دي هغه د افغان جهتونو لخوا همکاري ده. که دغه همکاري ترلاسه سي، زه فکر کوم دا طرحه به په اسانۍ په ارګ ومنل سي. صحیح، مننه. سلامت اوسئ جلالي صاحب، کور ودان. که داسې وشي خو ډېره ښه چې اول افغانان یو توافق ته ورسېږي او بیا اشرف غني مجبور کړی شي چې دا توافق ومني، ځکه تر اوسه پورې خو هېڅ نه دي منلي، همیشه مخالف ودرېدلی دی. لیکن که افغانان توافق ته ونه رسېږي نو موږ به څه رقم وضعیت سره مخ شو. د یوې خوا نه د امریکایانو د وتلو خبره ده، خپل امریکایان هم وایي چې کال پورې خو به موږ دلته نه یي، یعنې که څو میاشتې ځنډ وکړي او موږ بیا هم توافق ته ونه رسېږو نو بیا نو امریکایان خو موږ ته ماتل نشي کولی چې تر نامعلوم مدې پورې تاسو خبرې کوئ. نو افغانستان به څه رقم وضعیت سره مخ شي؟ دغه توافق که ونه شي دا په کوم قیمت تمامېږي؟ موږ ته خبره ده که توافق ونه شي په مابین د افغانانو کې بهرانیان نه ډېر حوصله لري او نه مسؤلیت یې چې په افغانانو په زور توافق وکړه، او ډېر پکې په دې کې دلچسپي مو نه لري، که دلچسپي هم لري خپل منافع په نظر کې نیسي. اوس خو که د استانبول ته دی ځي، اول لازمه ده د کابل د خوا دپاره چې یوه اتفاقي طرحه ولري. کاشکې د یوه اتفاقي طرحه وای، که د انتخاباتو طرحه وای اتفاقي طرحه وه. د انتخاباتو د طرحې معنا دا نه ده چې اوس دا د تومانچې ویشتل دي، دا یو اصل دی د انتخاباتو اوس په بین المللي سطح
را هغه شوی دی منل شوی دی کېدای شي د دې هغه نه هربنه دولت ځان په نه په استفاده کا ولدا چې بیا امکانات لري نه لري او ستوندې څومره دي د طرح په وخت ده ځکه به وخت ځکه ده چې دغه ناممکنه طرح چې سره وړاندې کوي د خپل ته منچي شتل دي بل خو دلته بل د پاشلتوب په خپل یو لانجه ده د افغانانو لپاره چې د سپیدار طرح د ارګ طرح سره تفاوت لري د ځمکې د اسمان تفاوت هغه د موقت حکومت په خوان نه تناش تمایل لري بلکې ته صدارت او ته هغه پورې پیشرفت پورې ځان د کاندیدای په حق له حتی پیش بینی کوي او د او خو د طالبانو د دغه طرح څخه هم ښکارا مخالفت نه دی کړای ولدا چې د کاملا تایید کړی او د دې ته څنګه بدیله طرح سره د طالب د خوانه خو طالب خدا وایي چې ټول شمول اسلامي حکومت وي او بیا د اسلامي حکومت د دغه حکومت انقطاع شر منځته کیږي یو عبوري حکومت د مصالح حکومت موقت حکومت نگران حکومت تر نوم شپږدي د دوه لپاره مراجعه دغه د مشروعیت ځواک صاحب چې ډېر وخت ضرورت لري د ما په نظر د ټول مشکلات به د ترکیه په کانفرنس کې حل نشي ولی هغه راه عمل چې موږ ورته وایو یا تګلاره د حکومت د به کې توضیح شي څومره چې سړی پوهیږي د روسانو د خلینه یا هغه څه په مسکو کې راغلل بغیر د دې ځنې چې د سولې هغه نهایي حل د متنازع قوتونو د تمابن اخرینه سوله او سوله به دا وي چې لږ به څور کوي لږ به خلي هغه به د نگران حکومت راتګ وي دا چې د نگران حکومت لپاره خاکه څه جوړیږي هغه په کار ده چې د داسې وخاکه جوړ شي چې په کې ښه خبره ده د بی‌طرفه کسان هغه کسان چې په منازعه کې هغه نه وي شامل نه وي او یو بل خو رد نکا دا په یو معین وخت کې د یو موقت وخت لپاره د افغانانو په ګډ هغه سره دریس را د جوانبو چې د طالبانو طرف دی د حکومت طرف دی او هغه څوک چې په څنګه کې سیاسيون ورسره یا مصر او نور دلته نهادونه دي د حکومت او د هغه د خانه ورزي په مجموعي ډول ورزي په دومره تر اوسه د واضح نه ده بیګه د محقق صاحب سره مصاحبه او غوښ چې موږ تر اوسه نهایی نه ده موږ ولاتم خبر لګل دي او تر راټولو یوازې د تر هم نه ده چې موږ صرف زود هنګام غوړو انتخابات غوړو نو کېدای شي د لکه د اوس هغه جلالي صاحب د موهب خبره چې موږ به د عبد الله په مشرۍ هیئت لګو او د حکومت نمائندګي کوي کسان چې څومره د دوړو خوب ناراضي دا طرح التبر سو خپل طرح وړاندې کړي طرح په اره طرح چې معاصره طرح و صحیح ده سبا دوی چې بګه حتمن یو توافق ته ورسیږو یو چې د قوتونو لکه حکومت غواړي چې توافق ته ونه رسیږو ځکه توافق ته نه رسیږو د حکومت عمر د ارګ د ډاکټر صاحب اشرف غنی عمر زیاتیږي نو هغه غواړي چې دا کار ونه شي سیاسيونو ته زمونږ خلکو ته رهبرانو ته تنظیمونو ته په کار څه دي چې څه وکړي چې که څوک سبوتاژ کوي د هغې مخه ونیول شي که څوک سبوتاژ کوي معنا یې دا ده چې د جنګ مدیریت ونه لري جنگ په افغانستان کې د یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي او نوعیت د جنگ د هغه مسلې ته ځي د یوه استقرار حالت ته ځي او د افغان وژنې خواته نورم شدت پیدا کوي شدت د دو مدیریت بیا د هیڅ په اختیار کې نه دی بیا زموږ هغه پخواني اشتباهات تاریخي اشتباهات چې په کلونو پیړیو مو کړي دي هغه تکراریږي او مسؤلیت به دغه مسؤل جهتونو سره وي چې دغه حالاتونه استفاده نه کا او هغه څوک چې سیاسيون دي یا سیاسيون کتنا یو څو محدود کسان د دوه په څنګ کې د ملت اکثریت خاموش ته مراجعه وشي هغه په دې جهت کې پامردي وکا او خپل आवाज دی وچت کا ترڅو د جنگ مخه ونیول شي د یو انحصاري حالت نه د وضعیت روزي دلته دوه حالت دي چې سړی سپینه خبر وکړ زواک صاحب تشویش د افغانانو سره دی چې افغانان نه انحصار مني او نه په قدرت کې د چا پات کېدل بولي د چا د پلار حق نه دی چې یو خو د تاخره پورې قابض وي او داسې انحصار چې هغه مدیریت نشي کوي کارش کې داسې انحصار وای چې هغه مسائل حل کولای شوی او په مسایل باندې حاوی وای د ټول حالات په کنټرول کې راوستای شوی د ملل متحد همکاري وسره موجوده وای هغه بغیر د دې ځنې چې ټول افغانان په ګډه
ټول جهتونه کې شریک شي، افغانان په ګډه د حالات مدیریت کا، او هغه څه چې د افغانانو آرزو و امید هغه یو اسلامي ټول شموله حکومت تامین د عدالت به وکړی شي، د خلکو حقوق به پې خوندي شي، یو بدلون ته به لاره هواره کا، او په څنګ کې به یو شفاف احتساب الله وکړي چې په راتلونکي رامنځته شي. هغه پرونی تېرې ویرې کې اصلا خو عفوه په اسلام کې ډېره مهمه ده. څوک چې وایي چې زه زورور یم د هغو سره عفوه ډېر هغه د مروت ده، او افغانان په خپله ټولو په دې ملک کې قرباني ورکړې ده. نو په کار ده چې په ګډ او په یوه دریځ د خدای وکړه دا مسله حل شي. امین. سلامت اوسئ، ټول مدان په خیر اوسئ. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم. الله مو مل.